سلامونه درنو دوستانو، پښتو شو چینل ته په خیر راشئ. که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، مخکې له ویډیو کتلو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نازیه اقبال او د هغې د ژوند کیسه. د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې نازیه اقبال وایي چې څوک حق نه لري د هغې په شخصي ژوند او کورنۍ مسایلو کې خبرې وکړي. هغه وایي خلک به ډېرو لویو خلکو پسې تبلیغات کوي او په هغو پسې خبرې کوي. زه خو بیا یوه سندرغاړې یم. نوموړې لا بي بي سي سره په خپله مرکه کې وویل چې د هر چا په کور کې ستونزې راځي، همداسې زموږ په کور کې هم ستونزې راغلي وې. هغې زیاته کړه چې ما خپل ژوند تیر کړی دی، خو اوس مې زه هر څه د خپلو بچو لپاره کوم. نازیه اقبال وایي چې زه هنرمنده د نورو خلکو لپاره یم، خو په خپل کور کې او د خپلو بچو لپاره زه یو مور یم او د هغوی خدمت کوم. همداراز د نازیه اقبال خاوند جاوید فضا هم یاده کړه چې په هره کورنۍ کې مسالې راځي او داسې زموږ ترمنځ هم مسالې راغلي وې، خو وایي چې اوس دوی بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی دي. همداراز نازیه اقبال وویل چې زه د خلکو په خبرو پسې نه ګرځم او خپل ټول پام مې خپل هنر، خپلې کورنۍ او خپل ژوند او کلتور او خپل دین ته دی. د یادولو ده چې له پاکستان څخه لندن ته له تګ وروسته د نازیه اقبال د خپل خاوند سره کورنۍ اړیکې خرابې شوي، چې له هغه وروسته د دواړو یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې نازیه اقبال له خپل خاوند نه طلاق غواړي او هغه ورته طلاق ورکوي، خو وروسته دواړه په خپله پرېکړه پښیمانه شو او په وینا یې چې له عالمانو یې فتوا ترلاسه کړه چې د دوی ترمنځ طلاق نه دی شوی او بیرته یې خپل ګډ ژوند پیل کړ. دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو.